درنو دوستانو د صلات حاجت د لمانځه مکمله طریقه تاسې زده کړئ. ګورئ دا ډېره مهمه ده. تاسو ما هر ځل پوښتنه کوئ صلات حاجت لمونځ څنګه کېږي اسانه طریقه زده شم. نبي علیه السلام په یو حدیث شریف کې فرمایي صلی الله علیه وسلم وایي که تاسو الله جل جلاله ته د یو شي حاجت لرئ یا بنده ته لرئ نو تاسې لومړی اودس تازه کړئ. صحیح شو؟ او په ښه طریقه معنا یې په ښه اسانه ارامه او باندې خپل اودس تازه کړئ. صحیح شو؟ بیا به څه وکړئ؟ راسئ جانماز ته 2 رکعاته لمونځ به ډک وکړي. 2 رکعاته لمونځ ډک څه معنا؟ یعنی لکه عادي نفل چې کوې خو فقط نیت به ورته د څه شي نیسي؟ د صلات الحاجت. بس نیت یې د صلات الحاجت دی. نیت باید څنګه کوې؟ دا تا چې په زړه کې نیت کړی چې زه صلات حاجت لمونځ کوم همدغه ته نیت وایه. نور ضرورت یې نشته چې تاسو په خوله نیت ووایاست. لکه مخکې چې ما تاسو ته ویلي نیت په خوله ضروري نه دی، نه زموږ په مذهب کې هم ضروري نه دی. فقط ځینې فقها یې مستحب ګڼي په خوله ویلو باندې. بس نو 2 رکعاته ډک لمونځ څنګه کېږي؟ نیت چې دې وتړئ سبحانه به شروع کړه، اعوذ بالله و بسم الله، بیا به الحمدلله ووایه، بیا به سورت ووایه. صحیح شو؟ ښه دا رکعات یې وکړئ. 2 رکعات به هم داسې وکړئ سلام به وګرځئ. د سلام وروسته به دعا وکړئ. هغه دعا دغه ده: لا اله الا هو الحليم الكريم سبحان رب العرش العظيم أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. تاسو به وایئ چې دا خو دومره غټه دعا ده، دا زه څنګه زده کړم؟ ښه نه دې زده؟ که دې زده ته خو دغه وکړه. که زده کولی سې همدا اوس یې زده کړه. که دې نه زده څه چې دې په زړه کې وي همغه دعا وکړه، الله جل جلاله به درڅه قبوله کړي. همدا اسانه د صلات الحاجت د لمانځه طریقه ده. جزاکم الله خیرا. او دغه ویډیو تاسو نه شیروئ. ګوره زه د ټول ملګرو څخه پایم دا ویډیوګانې تاسو شیروئ تر نورو مسلمانانو هم رسوي. اجر او ثواب پکښې موجود دی. ډېره مننه.